دغه ځای څخه یو ویډیو واخلم. دا ډېره ښایسته منطقه ده او د لار نه علاوه د دې ځای څخه اخوا چې معلومیږي ډېره ښایسته ده. شاوخوا مجمع الجزایر دی، دونه ډېرې جزیرې دي شاوخوا چې تاسې ووینئ. دا یو فوقالعاده ځای دی. چی شو نام تعال؟ هونیفوس په نامه باندې یادېږي او دا بغل کې ډېرې جزیرې دي، اوبه دي. دا لاره هم ډېره ښایسته لاره ده، کږه وږه لاره ده، ښه ښایسته. موږ اوس مخ په کښته روان یو د غره څخه. دا غره په سر کې یو اوبه دي، یو غټه د واورې اوبه راټولې شوي، ډېرې خوږې اوبه دي. غټ ځای لري، خلک او هلته له موږ نه وختلو، دا خو له دې خوا ته بېرته راکښته سولو. دا په دې کښته باندې ور روان یو. دا نو د لاره وګورئ تاسې څونه ښایسته لاره ده، تېز نه ځو ځکه چې هم لاره کږه ده او هم تنګه ده او هم غواړو چې په تفریح باندې ولاړ شو چې ټول شیان وګورو، ځایونه وګورو. یوازې مو مطلب همدغه نه دی، ځغلول نه دي چې وګرځېږو دلته وګورئ. دغسې دغه دی، دا ځنګل دی. نو تاسې پوهېږئ چې دې کې څونه خواري ایستل سوې ده، زحمت ایستل سوی دی. دا په اسانه باندې نه کېږي، دا ټول زحمت غواړي. چې سړی زحمت وباسي نو هر شی کېږي. او انسان چې زحمت وباسي هغه خو وایي چې اسمانونو ته هم ځان رسولی شي، د مځکې تل ته هم ځان رسوي. خو زموږ ډېر خلک چې دي هغه نه غواړي چې ډېر زحمت وباسي، بس غواړي چې په ارامه یې پیدا کړي، بې له دې چې زحمت وباسي، بې له دې چې ځان ستړی کړي. بس و چې جګړې ته ناست دي، تخریب ته ناست دي، خرابۍ ته یې ښه تیار. دا اوس هم ډېر خلک چې دا وویني فکر ورته کوي چې والله څو بوشکې ورته کښېږدو، کوم ځای بیا ور وران کړو ورته. ابادۍ خیال د چا سره نشته. دا زموږ ډېر کمزورې تربیه روزنه مو ده چې په دې کې موږ دغسې راغلي یو چې خپل د وطن په ابادۍ نه پوهېږو. بس د جنت په خطر باندې وطن هم ورانو، خلک هم وژنو خپل. دا اصلا لاره نه ده. لاره د دغه ځای نه شروع کېږي چې دلته ابادي ونه کړي، دلته وطن جوړ نه کړي، دلته خلک ونه نازوي، دلته خپلوان او نور دوستان او انسانان ټول د الله بندګان او خپل وطنداران ونه نازوي، هغوی ته خدمت ونه کړي. نو په جنت کې خو ډایرکټ هغه هم دغسې تربیه غواړي. ته به د کوم ځای څخه دا رقم دې زده کړي؟ دغه شیان ټول دلته زده کوي، بیا هلته چې ځي نو سړی یې ځان ته عملي کوي. دا وګورئ، داسې ښایسته ځای دی. دا ټول شاوخوا وینئ تاسو، د اوبه دي او جزیرې دي، یعنې په دې هر یوه باندې ډېره زیاته خواري کړې ده چې دغه نه وتلې ده چې زه وایم چې داسې درته محاسبه کړم، ځکه دونه حساب زما زده نه وي چې زه د دې شیانو په هکله باندې تاسو ته دغه درکړم چې دونه پیسې به یې پر مصرف سي یا دونه کلونه. دا کلونه دوی ډېر سخت خواري کوي. سربېره په دې چې د خلکو یې ښه ژوند دی، ښه پیسه داره دي، هغه خبره ژوند سهولتونه ورته برابر کړي. من دا دغه د پاسه ټوله ورځ دوی خواري کوي، تر سپېژرتوبه پورې، تر مرګه پورې خواري کوي. بېکاري یې نه خوښېږي. هېڅ به تاسو د دوی بېکاره سړی ونه وینئ چې ځان یې اچولی یا زه بېکاره یم، کار نشم کولی. نه دروغ وایي حکومت ته، نه خلکو ته دروغ وایي، نه فامیل ته دروغ وایي، نه کوچنیانو ته دروغ وایي. بس کار کوي. خلک هم دوی ته ګوري چې کار کوي، د نور هم پسې کوي. او زموږ خو ډېر خلک هلته چې دی وایي د کار نارې وایي، خو بیا د کار پر ځای باندې بس خپل شخصي غوټو ته ناست دي. هغه ته وګوره، د بایسکل ولادونه په دغه باندې را روان دي، دا سپورټ مینان دي، دوی د بایسکل پراکټیس کوي. نو نن جمعې ورځ د فکر کوم چې د دوی رخصتي نه ده، چندانې ډېر خلک دې خوا ته نه دي راوتلي. بیا د رخصتۍ په ورځو کې اکثره کسان راوځي، دلته راځي. هغلته مخکې یو ځای چې موږ ولاړو، نو اوس هم نفر ولاړو، هغه شیان چې دوی پکې بیا بالون پراشوټ جوړ کړي او پکې الوځي، په هوا کېږي، په هوا باندې ګرځي، هغه یې جوړوي. خو چون ډېر وخت یې نیوی، هغه ته زه ونه درېدلم چې تاسو ته درته وښیم. دغسې مې دغه ځای را روان سولو، یو څو تصویرونه مې واخیستل د شاوخوا، تاسو به ورسره اشنا کړم. هدف مې هم په دې ټولو کې دا دی چې هر څه چې کوې نو هغه به په صداقت او ایماندارۍ باندې کوې.
دې نیت باندې به کوي چې د وطن آبادوو که ته پکښې کې هر څونه ډېر ووسېږي یا لږ ووسېږي دا لیده مسله ده خو اولاد به دې پکښې کې خوشحاله یي نسل به دې پکښې خوشحاله یي وطنداران به دې خوشحاله یي راتلونکی به دې خوشحاله یي پکښې کې دا عمده هدف دی او دغه هدف ته د رسېدلو دپاره باید سړی په ګډه باندې کار وکړي چې دا اجتماعي کار دی او اجتماعي کار په یوازې سر باندې نه بریالی کېږي نه یو قهرمان لري اجتماعي کار همیشه د خلکو د اتحاد یووالي او اجتماعي رهبرۍ په واسطه باندې بریالی کېږي موږ تاسې باید د اجتماعي ښه رهبرۍ دپاره کار وکړو رهبري په خپله د اسمانه نه رانازلېږي نو د مځکې څخه راخېږي بس همدغه جامع خلک دي چې د رهبري صلاحیت او قدرت پیدا کوي او بیا رهبران کېږي نو خلک یې اصلا باید پوه دا چې د بل ځای څخه در باندې نازل سوله هېڅ وخت ستاسو دپاره خدمت نه کوي تاسو په خپل لاس چې بوت یې په ځای مو کښېنوئ هغه ستاسو دپاره مشر دی نو زه ډېر لیکچر پکې نه در کوم د دې خاطر چې دا لار درته خسته کونه نه شي تاسو دا لار هم ښه په مزه باندې ووینئ دا مخامخ غرونه او منظرې هم وګورئ ښه ښایسته ښایسته غرونه دي او منظرې دي دا هم په وګورئ او په عین حال کې به زه تاسو مصروف وساتم چې تاسو دیغ نه شئ د منظرې لیدل یوازې چې یم خسته کونې نو غوښتم چې موسیقي ورسره کښېږدم د موسیقي ورسره واورئ خو د بعضې خلکو بیا موسیقي نه خوښېږي د چا یوه موسیقي خوښېږي د چا بله موسیقي خوښېږي نو دغه دی کنې موسیقي به هم درته یو غړی درته وږغوو چې تاسو پکې خسته نه شئ خو خفه نه شئ یو د موسیقي کوچنی دغه شته راسره امکانات شته څومره ښایسته منظره د مخامخ او دا موږ داسې چې دستکاري ورته وایو په فارسي په پښتو کې نه پوهېږم دستکاري یعنې چې لاس په وهل شوی دی تنظیم شوی جوړه شوې ده که نه هماغه وحشي ځنګلونه دي چې موږ تاسې لرو خو دوی پکې لاس وهلی دی دوی لاس پکې وهلی دی او د لاس وهلو سره یې دا دی یو شی ځینې جوړ کړی دی چې ښایسته ځای ځینې جوړ کړی دی نو که چېرې موږ تاسې په خپل وطن کې داسې ښکلي ښکلي ځایونه چې لرو لاس پکښې کې وو جوړ یې کړو دستکاري یې کړو ترمیم یې کړو بیا هم ډېر ښکلي ښکلي ځایونه راځي ورته خو ځان به پکې ستړی کوو خولې به پکښې کې تویوو او جوړېږي به انشاءالله نو تاسو ټولو ته ښه ژوند غواړم خوشحاله او آباد اوسئ بس دا د زموږ له خوا څخه دا وړوکی پیغام تاسو ته درغی خدای په امان